د التغابن مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 40 سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 18 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الله په پاکی سره یادوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. د همغه بادشاهي ده او د همغه لپاره ثنا ستاینه ده او هغه پر هر څه قادر ده. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. الله هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی بیا له تاسو نه څوک کافر دی او څوک مؤمن او الله ټول هغه څه ویني چې تاسو کوي. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. غزمک و اسمانونه بر حق پیدا کړی دي او ستاسو صورتونه ښکلي جوړ کړل او د هغه لوري ته په پای کې ورګرځېدل دي. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. هغه د ځمکې او اسمانونو له هر شي نه خبر دی. څه چې تاسې پټوي او څه چې تاسې ښکاره کوئ ټول هغه ته معلوم دي او هغه ان د زړونو په حال پوهیږي. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. آیا تاسو ته د هغو خلکو څخه خبر نه دی رسیدلی چې له تاسو نه مخکې کفر اختیار کړی او بیا یې د خپلو ناوړه عملونو خوند وڅاکه؟ وړاندې د هغو لپاره یو دردناک عذاب دی. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. د دې عاقبت وړ هغوی ځکه شول چې هغو ته د هغوی پیغمبران له څرګندو روښانه دلیلونو سره راغلل خو هغوی وویل آیا انسان موږ ته لارښوونه کوي؟ په دې توګه یې له منلو نه انکار وکړ او مخې ترې واړاو. هله نو الله هم له هغو نه بې پروا شو او الله خو بې نیازه او خپله په خپل ذات کې استایل شوی دی. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. منکرانو له غټې دعوا سره ویلي دي چې هغوی به له مرګه وروسته هیڅکله بیا راپان نه څول شي. دوی ته ووایه نه زما په پروردګار قسم تاسې به ارومرو راپاڅول شئ بیا به ارومرو درته وښودله شي چې تاسې په دنیا کې څه کړي دي او دا کار د الله لپاره ډیر اسانه دی. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. نو ایمان راوړي پر الله او د هغه پر پیغمبر او پر هغه رڼا یعنی قرآن باندې چې موږ نازل کړی دی او وپوهیږي تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. د دې معلومات به تاسو ته په هغه ورځ وشي
کله چې د راټولېدو په ورځ هغه تاسې ټول راغونډ کړي هغه به یو د بل په مقابل کې د خلکو د ګټلو بایللو ورځ وي چا چې پر الله ایمان راوړی دی او نیک عمل کوي الله به د هغه ګناه وریږوي او هغه به داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي دوی به د تل لپاره په هغو کې اوسیږي همدا ستر بریالیتوب دی والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير او کوم کسان چې کافر شوي دي او زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي هغوی به د دوزخ هستوګن وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره وي او هغه ډیر بد هستوګن ځای دی ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم هیڅ یو مصیبت هیڅ کله نه راځي مګر د الله په اذن سره څوک چې پر الله ایمان ولري الله د هغه زړه ته هدایت وربخي او الله په هر څه پوه دی وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين د الله اطاعت وکړئ او د پیغمبر اطاعت وکړئ خو که تاسې له اطاعت نه مخ اړوئ نو زموږ پر پیغمبر باندې له څرګند روښانه حق رسونې نه پرته څه مسؤلیت نشته الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله هغه ذات دی چې له هغه پرته بل خدای نشته له دې امله ایمان راوړونکي دې پر همدې الله باندې توکل وکړي يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ای مؤمنانو ستاسې له میرمنو او ستاسې له اولادونو څخه ځینې ستاسې دښمنان دي له هغو نه ځان اداره کړئ او که تاسې له عفوې او تېرېدنې څخه کار واخلئ او بښنه وکړئ نو الله بخونکی او رحم لرونکی دی إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ستاسې مالونه او ستاسې اولادونه خو یوه ازموینه ده او همدا الله دی چې له هغه سره لوی اجر دی فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون له دې امله تر څو پورې چې ستاسې په وس کې وي له الله نه ویریدونکي اوسئ او د هغه فرمان واورئ او اطاعت ورنه وکړئ او خپل مال د هغه په لاره کې ولګوئ دا هم دا ستاسې لپاره خیر دی څوک چې د خپل نفس له بخل او حرص نه خوندي پاتې شو نو هغوی فلاح موندونکي دي إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم که تاسې الله ته حسنه قرض ورکړئ نو هغه به تاسې ته څو چنده زیات درکړي او ستاسې ګناهونه به درو بخي الله ډیر قدردان او د تحمل څښتن دی په حاضر او غایب هر شي پوهیږي برلاسی او د حکمت خاوند دی